امرالله صالح ISI څخه څه غوښتنه لري او طالبان ته څه وایي همدا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې ورې قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ستړي مشي وخت مو بخیر صالح ISI باید طالبان وهڅوي چې خپل سیمې کې د کرونا پر ضد خدمات ته اجازه ورکړي د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح پر طالبانو غږ کړی دی چې تر خپل نفوذ لاندې سیمې کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره روغتیايي خدمات ته اجازه ورکړي صالح پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI باید د کوټ شورا په دې وپوهوي چې د کرونا ناروغي په ځانمرګو سړک غاړې ماینونو او موټر بمونو له منځه نه ځي بلکې طالبان باید په خپل نفوذ لاندې ولسوالیو کې اجازه ورکړي چې خلک روغتیايي خدماتو ته لاسرسی ولري ځکه دا اوس 2020 کال دی دا په داسې حال کې چې دا مهال افغانستان کې د کرونا مثبت یا 1.8% شکمنې ثبت شوي دي مشکوک او وخته کسان زیاتره له ایران څخه په زور افغانستان ته راړول شوي دي چې ورسره په افغانستان کې د کرونا د خپرېدو امکانات زیات شوي دي د ویډیو له کتلو مې ډېر زیات مینه او مننه کوم دغه ویډیو خوښه سوي وي حتما یې سره لایک او شیر کړئ د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان